تازه خبر د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو پر قدرت باندې شک وکړ او خطرناک خبرداری ورکړ. حامد کرزي د طالبانو په اړه تازه څه ویلي دي جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. ډیری پخوانی افغان سیاستوال له افغانستانه تښتېدلي دي او بهرنیو هیوادونو ته تللي، خو یو شمېر چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم پکې راځي چې په افغانستان کې پاتې دي. تازه حامد کرزي د افغانستان د راتلونکي په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان د ناامنه کولو لپاره لا هم هڅې روانې دي. حامد کرزي تازه د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو یو آنلاین کنفرانس ته په وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو پیښو ته په کتنه کې ویلي دي لا هم د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره د پردیو دسیسې روانې دي او غواړي افغانستان ناامنه کړي. هغه د خپلو خبرو په دوام کې خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې بې ثباتي د ټولو په زیان ده او څوک دې داسې فکر نه کوي چې د افغانستان بې ثباتي به ورته تاوان ونه کړي. د په وینا لا هم داسې ښکاري چې د پردیو هڅې روانې دي د دې لپاره تر څو په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي. د نړیوالې ټولنې ته هم وړاندیز کړی دی چې له افغانستان سره په مرسته کولو دي د ترهګرو ډلو مخنیوی وکړي. کرزي د طالبانو پر وړتیا هم شکي وښودله دا چې طالبانو ته یو سقوط هیواد ورتر غاړې دی او خلک ټول په ځیر سره ګوري چې دوی به څه وکړي، خو ورځ تر بلې حالت د خرابېدو په حال کې دی او څوک نشته چې هر څه کنټرول کړي. ښایي حامد کرزي هم پر هغه وړتیا چې طالبان به د افغانستان امنیت وساتي شک لري، ځکه نو داسې څرګندونې کوي د طالبانو له راتګه په دې خوا د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنې چاودنې شوي دي چې زیات زیان یې هم ملکي هیوادوالو ته رسېدلی دی. پر همدې حال که څه هم طالبان په ټول هیواد کې د پر امنیت خبرې کوي، خو تر اوسه پورې هغه وړتیا چې باور پرې کېدلی نشي نه ده رامنځته شوې. طالبان د اسلامي پوځ د ژر جوړېدو خبرداری ورکوي، خو ورسره هم مهاله ویلي چې د پخوا په څېر لویه اردونه جوړوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.